أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی شو د چات جی پی ټي له لارې نه معلومات ترانسلیټ یعنې بلې ژبې ته یې واړوو. نو که چیرې لکه مثلا تاسې یوه ورډ وي، تاسې په معنا نه پوهیږئ، تاسو سره ډېر معلومات وي او په تاسې معنا باندې نه پوهیږئ، یا تاسې سره یو جمله ده لکه مثلا سلام علیکم، خو تاسې نه پوهیږئ چې ته په انګلیسي کې دغه څنګه وایې یا په پښتو کې چې دا څنګه یې، نو ته په انګلیسي کې به دغه څنګه وایې یا په اردو کې بله ژبه کې، نو ته کولی شې دغه دلته ترانسلیټ کړې. لکه مثلا how do you say hello in Pashto? Enter. No, in Pashto you can say salam. Pronounce salam. To say hello, it's a common greeting used in both formal and formal context. نو تاسو کولای شئ دغه هغه چې دا هلو په پښتو کې سلام ویلای شئ. لکه مثلا ته چې کولای شئ لکه ان اردو، ته په هلو په اردو کې څنګه ویلای شئ، یا دغه هلو چې دا په اردو کې لکه څنګه وایي، دغه چې لکه ته خپله انګلیسي دې زده اردو دې نه ده زده، نو ته بله ورځ هغه ته ځې، پاکستان ته ځې، بل انډیا ته ځې، بل ته ځې، نو ته نه پوهېږې چې زه به څنګه ورته وایم چې سلام علیکم یا هلو څنګه به ورته وایم دوی ژبه کې، نو ته کولی شې هغه راواخلې په دغه کې ترانسلیټ. In Urdu you would say salam. کولی شې دغه بیا کولی شې لکه مثلا you can also say، تاسې دا هم ویلی شئ سلام او دغسې هم ویلی شئ، یعنې لکه مثلا د چې کولی شئ in Persian یا لکه درو دري، لکه داسې لکه دري. نو تاسې وکئ، تاسې ګوره دا دري، یا لکه مثلا دغه به را کاپي کړو، موږ انګلیسي بیخي نه ده زده، نو موږ دغه سلام موږ په پښتو کې څنګه وایو، تاسې به راځئ how do you say hello، نه لکه how do you say، لکه مثلا تاسې کولی شئ لکه مثلا دغه په پښتو کې ورته ولیکئ چې تاسې څنګه سلام په هغه کې ویللی شئ لکه په انګلیسي ژبه کې، یعنې لکه مثلا دلته راسو how do you say in English. تا سره دغه ده لکه مثلا ته غواړې چې په انګلیسي کې سلام ته څنګه ویلی شئ، انټر وکړئ، نو ګوره translate to hello، ګوره ته کولی شئ دا hello ویلی شئ په انګلیسي ژبه کې. نو دا خو څو موږ یوه ورډ راواخیستله دغه هم ترانسلیټ کړه. نو که چېرې تا سره ډېر متن وي، لکه مثلا دغه د چات جي پي ټي معلومات دي، زه غواړم دغه ټول دې ماته هغه کړي لکه چې ماته دې ترانسلیټ کړي، یعنې په بله ژبه دې کې، ته به راځې دلته به ولیکې هغه پرانټ به پیسټ کوې space translate this into، کولی شئ په هره ژبه لکه مثلا اردو وي، لکه زه به ورته ولیکم اردو، انټر. نو ګوره دا موږ ته ګوره په پښتو کې همدغه معلومات چې موږ ورکړي لکه په اردو کې موږ ته هغه کوي ترانسلیټ کوي، لکه مثلا دغې ژبې ته یې اړوي، کولی شئ لکه مثلا په بله ژبه لکه ان پاشتو، نو تاسې بیا دې ضرورت نشته چې هغه پرامپټ راواخلئ په دغه ځای کې بیا پیسټ کړئ، ورته وایئ چې ماته یې په پښتو کې ترانسلیټ کړي، تاسې دغه معلومات چې ورته ولیکل انټر چې وکړئ، نو دغه به راواخلئ تا ته به یې په پښتو کې ولیکي، ګوره په پښتو کې ولیکه، بیا په ډېر لکه مثلا په ډېرو ژبو کې کولی شئ. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.